بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت. د دې درس په اوږدو باندې موږ او تاسو لولو پهلوي لیک د اسکندریانو له یرغلونو څخه وروسته اسکندر مقدوني د یونان د هغه له یرغلونو وروسته د اشکانیانو لخوا د پهلوي ژبې لپاره د آرامي لیک پر مټ الفبا یا لیک رامنځته شو چې دا چیرته رامنځته شو؟ د اوسنۍ ایران او پخواني پارس په دغه سیمه کې د اشکانیانو هغه واکمني وه او د پهلوي ژبې لپاره یې د آرامي لیک په مټ باندې د هماغه لیک چې د آرامیانو لخوا چې هغه د حامي سامي قومونو په کورنۍ پورې اړه لرله د هغو لخوا چې دغه آرامي لیک رامنځته شوی و او بیا د هخامنشیانو لپاره د هغوی د دولت ملي او رسمي ژبه او لیک حساب شوی و یا ټاکل شوی و. نو د هماغه لیک له مخې اشکانیانو د پهلوي ژبې دپاره لیک رامنځته کړ. د دغې ژبې لیک اواز لرونکي او له آرامي لیک څخه یې نښې کمې وې، له ښي څخه کیڼ لوري ته لیکل کېده. د دې په خاطر باندې چې د دغه لیک نښې کمې وې او هجایي توب یې درلوده چې موږ تاسو هجایي توب یا هجایي لیک لوستی ده چې هجایي لیک څه ډول یو لیک و. نو د دې لیک د نښو کموالی او بل هجاییتوب یا غږیزتوب د دې لامل ګرځېدلی و چې په دغه لیک کې د لوستنې په مهال باندې ستونزې رامنځته سي یا ستونزمن و. او بل لیک چې د هغه وسطایي لیک ده. د ساسانیانو 226 نه تر 651 زیږدیز کال پورې دوی واکمني کړې یا دغه د واکمنۍ زمانه وله. د زبوري الفبا له مخې د وسطا ژبې لپاره الفبا جوړه کړې ده، زبوري الفبا. د زردشت په زړو متونو کې دغه الفبا د دین دبیره یا دینی لیک په نوم باندې نومول شوی ده. ځینې پوهان داسې نظر لري چې دغه وسطا ژبه نه وه، بلکې دا یوازې دا چې هغه ژبه کومه ژبه وه معلومه نه ده، خو کله چې دې دپاره دغه لیک د وسطا په نوم باندې رامنځته شو د زبوري الفبا له مخې نه، نو د لیک له مخې هغه ژبه هم په وسطا ژبه باندې ونومول شوه. نو اوس دغه لیک او ژبه دواړه په وسطا ژبه وسطا لیک باندې یادیږي. او هغه د زردشت په زړو متونو کې بیا همدغه وسطایي الفبا د دین دبیره یا دین دبیره یا دیني الفبا په نوم باندې یاده شوې ده. وسطایي لیک د زردشتي دین د لیکلو په موخه رامنځته شوې ده. دغه زردشتي دین هغه موږ تاسو په کلتور تاریخ کې وایم، ان شاء الله تاسو ولولئ یا بل وړاندې هم معلومات لرئ چې دغه آتش پرست خلک وو او د دوی هغه کوم متنونه سینه په سینه را انتقال شوي وو یا سینه په سینه را لیږدېدلي وو، نو د هغه د خوندي کونې دپاره چې هغه ير نسي د خلکو خپل مذهبي روایات له یاده ونوځي، نو د هغې په خاطر باندې دغه الفبا رامنځته کړه او هغه یې په همدې الفبا باندې ولیکله. وسطایي لیک له ښي څخه کیڼ لوري ته لیکل کېده او تورې یې جلا جلاول، یو له بل نه جلا لیکل کېدل. خو کوم تصویرونه چې موږ تاسو ته اوس په لاس راغلي دي هغه بیا له یو بل سره پیوسته لیکل شوي دي. دغه الفبې یعنی دغه خبره چې په کتابونو کې راغلې ده د دې لیک له هغه متن سره چې موږ تاسو سره په لاس کې تصویرونه دي له هغې سره په ټکر کې ده. دغه الفبې 14 نه خپلواک او 14 خپلواک غږونه او نښې لرلې. وسطا او سنسکریټ دوه هندو اریایي ژبې دي، یو بل ته ورته والی لري. د همدې ورته والي له مخې پوهانو نږدې یوه ژبه بللې ده. نو دغه ژبې طبیعي خبره ده چې د یوې کورنۍ ژبې وي یو بل سره ورته والی لري. لکه ما تاسو ته په ټولګي کې یا په حضوري درس کې مثالونه درکړي وو چې مثلا موږ لرو په پښتو کې پلار، په دري ژبه کې پدر ده او په انګلیسي ژبه کې هم فادر ده، مور ده مادر ده، همدا ډول په انګلیسي ژبه کې هم مادر ده. نو دغه ډول ورته والی سره موجود وي په ژبو کې. نو دغه دوه ژبې وسطا او سنسکریټ هم دومره ورته والی سره لري چې پوهان اکثره وخت یا ځینې وخت داسې نظر وړاندې کوي چې دا به یو وخت یوه ژبه او وروسته به دا سره جلا شوي وي. وسطایي لیک د 52 نښو او غږونو په لرلو سره د وخت بشپړ او منظم لیک ده. په دې خاطر باندې بشپړ او منظم ده چې په دې ژبه کې څومره غږونه ول د هغو ټولو دپاره نښې موجودې دي، د هغې دپاره ګرافیمونه یا توري موجود شوي دي. مثلا 14 نه خپلواک غږ یې لرل، د هغو دپاره نښې وې، او 14 یې خپلواک غږونه ول چې د هغې دپاره هم نښې وې چې موږ تاسو خپلواک او نه خپلواک غږونه مخکې لوستي دي یا په هغې باندې پوهېږو. او دا هم د فینیقي الفبا
انځور د تاسو وګورئ چې دغه انځور د فینیقي الفبا له وسنۍ انګلیسي سره څومره ورته والی لري او د همدې ژبې د انګلیسي الفبا سره څومره ورته والی لري. نو دغه الفبا چې تاسو ګورئ د دې له مخې د اوسني شرقي او غربي ټول لیکونه د همدغه الفبا له مخې جوړ سوي او راوتي دي یا رامنځته سوي دي. دا هم پهلوي هغه د اشکانیانو لخوا جوړه سوې ده. د پهلوي ژبې دپاره کوم لیک جوړ سوی هغه په دې شکل باندې ده چې له وسطا سره ډېر توپیر نه لري. او دا هم د وسطا ژبې هغه لیک ده چې دلته موږ تاسو ګورو چې دغه توري یو بل سره متصل لیکل سوي دي. که څه هم موږ تاسو هلته په متن کې ولوسته چې دغه توري یو له بل نه جلا لیکل کېدل، نو ګورو چې دلته ځینې توري یو له بل سره په یو ډول نه په یو ډول باندې وصل دي یا یو ځای لیکل سوي دي. نو ګرانو زده کوونکو دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس تر بل درس ښې چارې الله مو مل شه.